په یو حدیث کې یو دم راغلی دی او هغه دم په تبه کې خاص کار کوي د تبې دپاره او هغه یوازې په تبه کې نه په نورو بیماریانو کې هم بهترین اثر کوي او دا داسې دم دی چې دا دم ملائکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښودلی حدیث کې راځي او دا حدیث کنز العمال کې دی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او عمر رضی الله عنهما فرمایي وایي موږ یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ته لاړو هلته چې موږ ورغلو نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېره زیاته تبه وه موږ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام وکړو خو نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته د سلام جواب رانه کړو ځکه هغه باندې ډېره زیاته تبه وه نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ عمر ته فرمایي وایي موږ چې د نبي صلی الله علیه وسلم دا تکلیف ولیده نو موږ بهر واپس ووتلو ځکه هغه باندې تکلیف و چې کله وایي موږ بهر لرې لاړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس په موږ پسې یو جواب راولېږه یو استازی راپسې راولېږه چې واپس راشئ کله چې واپس موږ رالو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مکمل ټیک شوی و بیمار و او بیا مکمل ټیک و چې واپس رالو او نبي صلی الله علیه وسلم ناس و وی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې کله تاسو زما د خوا نه بهر لاړئ دوه فرشتې زما خواله رالې یوه فرشته زما سر ته ودرېدله او بله زما پښو ته ودرېدله وایي کومه فرشته چې زما خپو ته ولاړه وه وایي دا د دې سر والا نه تپوس کوي دا سر طرف ته چې کومه فرشته ولاړه ده چې ده باندې څه چل شوی دی نو دې سر والا فرشتې ورته وویله چې دا بیمار دی او ناجوړه دی نو د خپو سیټ ته چې کومه فرشته ولاړه ده وایي دې ورته وویل چې په ده باندې دم واچوه نو کومه فرشته چې زما سر طرف ته ولاړ وه نو هغې په ما باندې دم واچو او هغه دم داسې و دا کلمات دي پکې چې بسم الله ارقیکه والله یشفیک من کل داء یؤذیک ومن كل نفس حاصلة وطرفة عين والله یشفیک رسول الله صلی الله علیه وسلم دې فرشتې چې کله په ما باندې دا دم واړتاو نو زه مکمل ټیک شوم نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ عمر ته ته وفرمایل چې تاسو مې ذکر وغوښتلی چې بیرته تاسو ته ووایم چې دا دم په دې فرشتو په ما باندې واړتاو بهترین الفاظ دي او په تبه کې هم کار کوي نور چاته چې کومه مسله او تکلیفي سحر او جادو وغیره په چا باندې شوی دی یا نوره څه مسله ده ورته او هغه باندې څوک دم ورته یې همدا الفاظ پې واچوي نو الله رب العالمین به له صحت ورکړي